أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن ټاپک زما د سیلوال دا د کلاس 11th بایولوژي دا د 11م په دې کې ما د سیل ارګنیل چې دی هغه ته نن شروع کوم. نو اولنې ارګنیل چې دی هغه د سیلوال چې دی دا تاسو په نهم په بایولوژي کې هم ویلې، په کلاس 6 7 کې هم تاسو ویلې، خو فرست ایئر بایولوژي دی لکه په تفصیل باندې دی. نو تاسو په غور باندې واورئ چې تاسو به پوه شئ. د سیلوال په باره کې چې دی مونږ لږ بیک ګراوند ته ځو، لږ تاریخ ته ځو چې سیلوال د سټډي چې دی دا څنګه شروع شوه. نو سیل ډسکورډ بای رابرټ هوک ان 1665. رابرټ هوک دا یو ساینټسټ و، هغه دا چل وکړو چې په 1665 کې هغه یو مایکروسکوپ چې دی ډسکور کو. نو هغه چې کله دا مایکروسکوپ ډسکور شو نو د دې ډسکوري سره د سیل سټډي چې دا هغه شروع شوه. نو که پرس که دا تفصیل ډېر ویم، خو راځم اول پس چې سیلوال چې دی دا څه دی. نو سیلوال چې دی اوټر باونډري او پلانټ سیل. اوس پلانټ سیل تاسو راوالی، د پلانټ سیل نه چاپیره چې کومه باونډري دا کم پټ موجود دی د حفاظت لپاره، کم پټ چې موجود دی هغې ته سیلوال ویلی کېږي. تھکنیس ویریز، د دې خبرې مطلب دا دی چې کوم پلانټ سیلونه چې وي نو د هغې چې کوم سیلوالي، بعضې پلانټ سیل داسې چې د هغې سیلوال چې دی ډېر زیات پیړي، بعضې سیلوال داسې چې هغه ډېر زیات نری. نو دا د سیل پورې خبره ده چې د سیل څه قسم سیلوال دی. بیا کې دا خبر ده چې each cell has its own سیلوال. د هر یو سیل چې دی د هغه خپل سیلوالي. یو سیل چې دی د بل سیلوال چې دی هغه نشي یوز کولی، ځکه چې سیلوال چې دی د دې مثال داسې دی لکه زمونږ د کور نه چاپېره چې یو دیوالي، نو دا دیوال چې دا صرف هم د دې کور دی. نو دغه شان د سیلوال چې دی دا صرف د دې سیل دی. سیلوالز are held together by intercellular substance called middle lamella. کوس پرس کا زموږ سره ډېر شی د پلانټ سیلونه دي. نو د پلانټ سیلونه چې دي دا د یو بل سره اټیچ وي، خو دا په یو سیز د وجې نه د یو بل سره اټیچ وي او هغه سیز ته موږ میډل لیمیلا وایو. میډل لیمیلا داسې یو سیز دی کله چې سیل تقسیم کیږي نو د سیل په تقسیم کې دوه کارونه کیږي. اول په سر نیوکلیس ډیوایډ کیږي، بیا سایټوپلازم ډیوایډ کیږي. نو کله چې سایټوپلازم ډیوایډ کیږي نو په دغه دوران کې په دې سیل کې یو سیز جوړیږي، هغې ته موږ میډل لیمیلا وایو. نو د میډل لیمیلا دا کار دی چې د پلانټ سیلونه د یو بل سره رايوځای کوي. سیلوال ویریز ان مارفالوجي، د دې مطلب دا دی چې سیلوال چې دی د هغې شکل او سټرکچر چې دی هغه د هر یو سیلوال چې دی بدلي. یعنی د هر پلانټ سیلوال چې دی هغه په مارفالوجي کې، په شکل کې، په سایز کې، په سټرکچر کې چې دی بدلي. اینډ کیمیکل کمپوزیشن او دا چې په کومه طریقه جوړي نو هر سیلوال چې دی په هغې کې مختلف څیزونه چې دی د هغه په جوړښت کې شامل دي. لکه زیاتره زموږ سره کاربوهایډریټ میټیریل چې دي نو هغه په دې سیلوال په جوړولو کې مدد ورکوي. بټ characteristics is related with age and function. اوس مونږ وایو چې یو سیلوال د خصوصیات څنګه دي. نو د یو سیلوال خصوصیات چې دي هغه د عمر د حسابه او د فنکشن د حسابه. یو لکه یو سیل چې دی د هغه وخت ډېر زیات شوی د ډیویژن ته نږدې دی، نو د هغه سیلوال چې دی یو شان کار کوي. یو سیل چې دی هغه نوی جوړ شوی دی نو د هغه سیلوال چې دی هغه بل شان کار کوي. یو سیل ډېر زیات وخوشي نو د هغه سیلوال چې دی بیا کار د هغه کمزوری کېږي، او چې کله نوی سیلي نو د هغه کار چې دی هغه لږ تازه. بیا په دې پسې دا دی چې پارټس اف سیلوال. اوس سیلوال چې دی موږ په څو حصو کې تقسیموو، دا په 3 حصو کې تقسیموو. یو دی میډل لیمیلا، بل دی پرایمري وال او بل دی سیکنډري وال. میډل لیمیلا اوس څه دی؟ دا څنګه چې موږ مخکې ووایو چې دا سایټوکاینیسیس یعنی سایټوپلازم ډیویژن په دوران کې جوړیږي. سیمنټډ د نایبرینګ سیلز، څونه سیلونه چې یو بل ته نږدې وي نو هغه سیلونه یو بل ته رانږدې کېږي، د هغې په منځ کې چې کوم څیز وي هغې ته میډل لیمیلا وایي. 3 د میډل لیمیلا چې دی دا ډېر زیات نری 1 مایکرومیټر تک او د دې پیړوالی چې دی هغه تقریبا د 1 مایکرومیټره پورې دی. د میټر د ټول نه وړوکې حصه چې ده هغې ته موږ مایکرومیټر وایو. ان ووډي ټیشوز اټ از لیګنیفاید. کم چې زموږ سره یو ونه ده په هغې کې لرګی ډېر زیات دی، نو د هغې نه چې تاسو کې یو سیل جدا کوي نو د هغې سیلوال چې کله تاسو وګورئ نو په دغه سیلوال کې یو کیمیکل چې هغې ته موږ لیګنین وایو. نو ځکه چې د دې ځکه ما لیکل دي چې ان ووډي ټیشو اټ از لیګنیفاید. په دې پسې بیا دویمې پارټ دی پرایمري وال. اوس پرایمري وال چې دی هغه څه دی؟ فرسټ وال. نو سیلوال چې دی زموږ سره په 3 حصو کې، نو کومه اولنۍ حصه چې هغې ته موږ پرایمري وال وایو.
نو پرایمري وال په هغه سیل کې جوړیږي کوم سیل چې دی هغه په ډیولپینګ سټیج کې کوم سیل چې دی هغه په غټېدو په سټیج کې 1 to 3 مایکرومیټر تیک او د دې پیړوالی چې د پرایمري وال نو هغه د 1 نه والا د 3 مایکرومیټر پورې مور اور لیس الاسټیک مطلب الاسټیک مونږ وایو چې یو سیس کې چې دی د راښکودو یو قوت چې هغه کې موجود دی هغې ته مونږ الاسټیک وایو. نو الاسټیسټي دا پیدا ورکوي چې کله سیل کې سیزونه ډېر زیات جمع شي نو دا سیلوال چې دی هغه فورس چې دی هغه برداشت کوي ځکه چې بیا په سیلوال باندې پریشر راځي نو ځکه پکې دا الاسټیسټي چې دا داسې واده ان ایکسټینډیبل او دا راښکودی کېږي. کرسټلاین مطلب دا دی چې د دې شکل چې دی د دې چې کوم نیچر دی هغه سخت هم کېدی شي ان اپټیکلی ایکټیو او پرایمري وال کې اکثر دا خبره چې دا ایکټیوي مطلب دا دی د دې چې کوم کار نه هغه همیشه چې دی پرفارم کوي او کمپوزډ اف سیلولوز او دا یو کیمیکل نه جوړي د پرایمري وال هغې ته موږ سیلولوز وایو. سیلولوز داسې یو کمپاونډ دی چې په دې کې په سوونو یا په زرګاو باندې کاربني اکسیجني او هایدروجني نو هغه څیز ته چې دی موږ سیلولوز وایو. پیکټډ کمپاونډز او په دې کې چې دی پیکټډ کمپاونډز دي. پیکټډ کمپاونډز دا کار کوي چې دا د پرایمري وال چې دی دا په دې پیړوالي کې مدد ورکوي. موسټلی پالیسیکراید او په دې کې د پیکټډ کمپاونډ چې په پیړوالي کې مدد ورکوي نو په دې کې زیاتره چې دی د کاربوهایډریټ یو قسم دی د ګلوکوز یو قسم دی هغې ته پالیسیکراید وایي. بیا په دې کې درېیمه حصه دا سیکنډري سیلوال. نو سیکنډري سیلوال څه دی لیډ ډاون انسایډ د پرایمري وال. دا د پرایمري وال نه بعد چې کومه حصه راځي نو هغې ته موږ سیکنډري سیلوال وایو. یوزولي تیک 5 to 10 مایکرومیټر د 5 نه والا د 10 مایکرومیټر پورې دا پیړی د سیکنډري سیلوال دا حصہ مور اور لیس ریجډ یا دا ډیره زیاته سخت یا چې د کم سخت مطلب د سخواله پکې کمی کرسټلاین او کرسټلاین موږ د هغه څه چې هغه ډیر زیات مضبوطی او د سالډ نه جوړي نه هغې ته موږ کرسټلاین وایو. کمپوزډ اف سیلولوز دا د سیلولوز نه جوړي څنګه چې ما وویل سیلولوز موږ دې ته وایو چې په سوونو باندې زرګاو باندې اکسیجن او کاربن هایدروجن چې د بیوسیس کې موجود دي هغې ته سیلولوز وایو. نان سیلولوزیک پالیسیکراید او په دې کې داسې پهله پالیسیکراید هم وي داسې ګلوکوز پکې چې باقي سیلولوز نه وي. اینډ مینرلز او په دې کې مینرلز هم دي لکه سالټس اف کیلشیم پکې دي میګنیشیم پکې دي کې پوټاشیم اینډ سم سیلیکا پکې دي. سیلیکا چې دي دا زموږ سره نیچرل کمپاونډز دي په ثابته دنیا کې دا چې دی موجود دي. نو بل د دې فنکشن دا چې دا حفاظت کوي او د سیل چې دی یو شکل ورکوي یو سایز ول ورکوي سخواله پکې پیدا کوي. نو دا او سیلوال یاد ساتئ چې دا په پلانټ سیل کې دا په انیمل سیل کې نه. زه امید کوم به تاسو پوه شوي یئ. خپل فیډبیک مال ضرور راکړئ او په دې پسې بیا پلازما ممبرین دی ان شاء الله د هغې ویډیو چې دا به زه په نیکسټ ویډیو کې چې دی بیا تاسو مخامخ راشم. تھینک یو ډېره مننه. میلاو به شو د بلې ویډیو سره.